بسم الله الرحمن الرحیم. نبیا مدسر یم. په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو د انګلیسي ګرامر، سمپل پاست، سمپل پرزنت او سمپل فیوچر ټنسز زده کوو. که چیرې موږ غواړو چې په انګلیسي کې په دې خبرې وکړو چې هغه اکشنز باندې خبرې وکړو چې هغه په تیر وخت کې ترسره سوي وي یا همدا اوس ترسره کیږي یا موږ هغه روزمره کوو یا هم په راتلونکي کې هغه ته پلان لرو، نو په دغو په اړه به موږ په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو زده کوو. لومړی راځو د past tense په اړه خبرې کوو. د نه مخکې چې موږ simple past tense را شروع کړو، یو ځل تاسو ته past tense در پیژنم. ګورئ past چې دی دا پخپله تیر ته ویل کیږي او څه past tenses چې دي they are talking about before now. څه past tenses چې دي ټوله د دې په اړه خبرې کوي، هغه actions په اړه خبرې کوي چې هغه د اوس څخه مخکې پیښ سوي وي. ټوله هغه actions په اړه دې خبرې کوي چې هغه د اوس څخه مخکې پیښ سوي وي. Before now, like for example, if it's 2 p.m. right now, before 2 p.m. it was my past. After 2 p.m. it's my future. So دلته چې د past tense په اړه موږ خبرې کوو، یعنی تاسو فرض کړئ چې دغه وخت چې دی دا now، همدا اوس دغه ټایم په دغه وخت کې زه یم. اوس د دې وخت څخه دغه مخکې وخت چې دی دغه ته past ویل کیږي او د دې وخت څخه چې دغه راتلونکی وخت دی دغه وخت ته ویل کیږي فیوچر ورته ویل کیږي، چې په پښتو کې تیر وخت ورته وایو، حال وخت ورته وایو او راتلونکی وخت ورته وایو. اوس موږ راځو لومړی په دغه پاست وخت باندې بحث کوو. لومړی دغه پاست زده کوو چې تیر وخت په اړه که زه چیرې غواړم په انګلیسي کې خبرې وکړم نو څه ډول به یې کوم، او که چیرې زه یو ارټیکل ووینم یا یو جمله ووینم نو زه به څنګه پوهیږم چې دا د تیر وخت کار دی یا دا د تیر وخت ولې په دې لپاره چې زه پوه شم چې دغه کار په تیر وخت کې ترسره سوی دی، یو جمله مې یو ځای ولیدله، یو ارټیکل مې یو ځای ولیدی چې زه پوه شم چې دغه په تیر وخت کې دا ترسره سوي دي، نو د هغه لپاره زه باید دغه past tense زده کړم تر څو زه خپله هم خبرې پکښې کې وکړم او نور چې زه ووینم هغه هم زه ریکګنایز کړم چې دا د تیر وخت کارونه دي، د تیر وخت جملې دي، په تیره زمانه کې دا جوړې سوي دي. نو راځو په past tense کې لکه څنګه چې ما تاسو ته وویله چې موږ 12 زمانې لرو چې د دې 12 زمانو څخه په past tense کې څلور دانې دي. past څلور دانې دي. لومړی چې دی هغه پخپله simple past ده، د هغه څخه وروسته past continuous ده، بیا past perfect ده او بیا past perfect continuous tense ده چې پر دې څلورو سره به موږ بحث کوو. خو په نننۍ ویډیو کې به موږ فقط پر simple past tense باندې بحث کوو. We will just learn simple past tense. Okay, so simple past tense is used for actions that already happened. دغه simple past tense چې ده دا د هغه actions لپاره استعمالیږي کوم چې already ترسره سوي وي، یعنی هغه کارونه چې هغه په تیر وخت کې هم شروع سوي وي هم ختم سوي وي، مکمل دغه کار په تیر وخت کې خلاص سوی دی. د دغه کار په اړه که زه چیرې غواړم په انګلیش کې بحث وکړم زه به د simple past tense څخه استفاده کوم. اوس د دې لپاره چې زه پوه سم دلته وګورئ په examples کې زه لومړی مثال لرم I ate breakfast. I ate breakfast، ما د سهار ناشته وکړله یا مې د سهار ناشته وخوړله. اوس په دې ځای کې تاسو دې جملې ته متوجه سئ. په دې جملې کې زه دلته verb هم لرم، subject هم لرم، object هم لرم. خو د هغه څخه مخکې اوس نو verb، subject او object چې دي دا خو موږ په ډېرو زمانو کې لرو، تقریبا په ټولو زمانو کې لرو. زه څنګه پوه سم چې دغه د تیر وخت جمله ده یا دغه کار په تیر وخت کې ترسره سوی دی. د دې لپاره موږ او تاسو یعنې کله چې موږ مکمل د سټارټ څخه را شروع کوو، د سره څخه را شروع کوو، نو موږ د دې لپاره باید د دې هغه ټکي په ټکي چې څه شیان دي هغه ټوله باید ووایو، هغه ټوله باید زده کړو. سو دلته تاسو وګورئ I ate breakfast، څنګه پوه سم چې دا کار په تیر وخت کې ترسره سوی دی. د دې لپاره به موږ راځو یو simple structure به فالو کوو. We have to follow a simple structure of simple past tense. By this structure we can note that we can recognize a sentence that this sentence is talking about the actions that already happened or happened in the past. هغه ټول actions څه کارونه چې په تیر وخت کې ترسره سوي وي هغه ټولو په اړه موږ کولی سو چې پوه سو که چیرې موږ دغه structures زده کړو او که چیرې موږ غواړو if we want to make a sentence or we want to talk about an action that happened in the past we can use the same structure. And the structure goes this way. دغه structure چې دی دا په دې شکل سره دی چې لومړی به تاسو یو سبجیکټ راخلئ، همدارنګه د هغه څخه وروسته به تاسو ورب راخلئ، خو ورب په خپل بیس فارم کې نه بلکې په سیکنډ فارم کې راخلئ او دغه څخه وروسته چې
کمپلیمنت ورته اډ کوئ یا هم آبجیکټ ورته اډ کوئ دا آپشنل دي. که چیرې تاسو جمله ساده څنګه جوړه کړئ ساده سبجیکټ راواخلئ او سیکنډ فارم اف د ورب راواخلئ ستاسو جمله په مکمل ډول سره جوړه ده په مکمل ډول سره صحیح ده په سمپل پاست ټنس کې. خو که چیرې تاسو غواړئ چې یو څه نور کلیر سي یو څه نور کلیریفای کړئ د خپل سنټنس کوم کار چې تاسو ترسره کړی دی هغه یو څه نور هم واضح کړئ تاسو کولی شئ چې آبجیکټ او کمپلیمنت هم ورته اضافه کړئ. صحیح دی؟ Like for example, in this sentence, I ate breakfast. So the first I is a subject in this sentence. And ate is a verb, but the second form of the verb. And breakfast is a complement. We can say complement or object. Look, in here, as I told you that I is a subject. So subject is the doer of an action. هغه کار چې د یو چا په واسطه سره چې یو کار سرته رسیږي فاعل چې وي دغه ته پخپله چې شو وایو سبجیکټ وایو. اوس ګوره دغه I ate breakfast په دې ځای کې دغه breakfast چې وخوړل سو د چا په واسطه سره د I په واسطه سره رایټ. نو دلته I چې دی دغه کار ترسره کوونکی دی چې د کار ترسره کوونکي ته پخپله سبجیکټ ورته ویل کېږي. دغه سبجیکټ کېدلی سي چې I was, you, we, they, he, she, it, احمد and محمود everything. Subject هر هغه شی راتلای سي چې هغه دغه کار ترسره کړی وي. یعنې هر هغه شی یا هر هغه چا چې دا کار ترسره کړی وي هغه مو سبجیکټ سو. لومړی باید موږ سبجیکټ ولیکو. د سبجیکټ څخه وروسته موږ باید ورب ولیکو. هغه کار چې ترسره سوی دی کوم کار ترسره سوی د هغه ورب دوهم حالت باید ولیکو. لکه د مثال په توګه سره دلته موږ اټ لرو. اټ چې دی هغه پخپله د ایټ دوهم حالت دی. اټ چې دی هغه د ایټ دوهم حالت دی. دا بیس فارم دی دا سیکنډ فارم دی. پاست پارټیسیپل ته کې چیرې ولاړ سو تھرډ فارم ته کې چیرې ولاړ سو هغه پخپله ایټن دی رایټ. اوس دلته په سمپل پرزنټ ټنس کې په سمپل پاست ټنس کې موږ د ورب دوهم حالت استعمالوو. نو په دې سنټنس کې I ate breakfast ما د سهار ناشته وخوړل. یعنې دا کار سرته رسېدلی دی دا کار خلاص سو په تېر وخت کې شروع سو په تېر وخت کې ختم سو. اوس که چیرې زه داسې ولیکم چې I ate this sentence is absolutely correct. که چیرې دغه زه وایم چې I ate دغه جمله په مکمل ډول سره صحیح ده په سمپل پاست ټنس کې فقط ما کلیر نه کړه واضح مې نه کړه چې ما څه شي وخوړله مګر ما دغه جمله په سمپل پاست ټنس کې صحیح جوړه کړه. د دې سټرکچر مې تعقیب کړي چې سبجیکټ او سیکنډ فارم اف د ورب د دې په سټرکچر کې دی هغه مې تعقیب کړي نو دغه په واسطه سره مو جمله جوړه کړه. دوهمې جملې ته وګورئ she visited her friend. she visited her friend دې د خپل ملګري سره ولیدل رایټ. اوس په دې ځای کې visited she is a subject په دې ځای کې she بیا یو سبجیکټ سو. visited چې دی دا second form of the verb دی د verb دوهم حالت دی او her friend is an object دا پخپله یو object دی یا هم complement of the sentence دی right. so اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ دلته یو ډیفرنس دی. کله چې ما eat دوهم حالت ته اړوئ هغه ات سو خپل مکمل شکل یې بدل کړئ. خو که چیرې زه دلته visit چې دی visit هم یو verb دی دا خپل دوهم حالت ته اړوم د دې مکمل شکل نه بدلیږي مکمل فارم یې نه بدلیږي فقط دې ته ed اضافه کیږي. دا ولې دا رقم دی دا ولې دا رقم دی. دلته موږ او تاسو باید د verb چې وپېژنو د verb هغه موږ او تاسو باید د verb ډولونه وپېژنو چې verb څو ټایپه لري څو ډولونه لري. د هغه لپاره انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیو کې بحث کوو چې ورب څو ډولونه لري په څو ډوله دي او هر یو یې څه رقم خپل دوهم حالت ته اړول کېږي. په دې ویډیو کې زه په لنډ ډول سره تاسو ته وایم چې دغه وربس چې دي دوی د دغه خپل د فارم د بدلولو پر اساس باندې موږ تاسو دوی په دوه ډوله شته. یو چې دی هغه ته ریګولر وربس ورته ویل کېږي. دوهم چې دی دې ته ویل کېږي دوهم ټایپ اف وربس چې دی دې ته په خپله ایریګولر وربس ورته ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي irregular verbs ورته ویل کېږي. دغه irregular verbs چې دي دا په خپله یعنې غیر منظم وربونه او regular verbs means منظم وربونه. اوس regular verbs چې دي دوی یو رول فالو کوي. دوی یو رول فالو کوي چې په د هغه رول سره دی د فرست فارم یا د بیس فارم څخه د سیکنډ او تھرډ فارم ته اوړي. خو irregular verbs چې دي دوی هیڅ رول هیڅ قانون نه فالو کوي. دوی اول بیس فارم یې د سیکنډ فارم او تھرډ فارم څخه سره کوم مختلف وي چې دوی لپاره دا تاسو په خپله څه به کوئ زده کوئ به. اوس هغه وربس چې هغه خپل د دوهم فارم د اړولو لپاره فقط چې شته کوم رول فالو کوي د ډي او ای ډي رول فالو کوي دغه وربس ته ریګولر وربس ویل کېږي. لکه visit visited this is the second form and this is the first form. دغه سیکنډ فارم سو دغه چې سو لومړنی فارم سو.
خو دلته په دې ځای کې تاسو باید فقط دومره زده کړئ که چیرې موږ سمپل پاست ټنس په اړه خبرې کوو نو ورب چې دی د هغه به دوهم حالت استعمالوو. اوس که ریګولر ورب و تاسو به په دغه رقم سره هغه سیکنډ فارم ته اړوئ. دوی سیکنډ فارم په دغه شکل سره دی. که چیرې هغه ایریګولر وربس وي د هغوی سیکنډ فارم او تھرډ فارم چې دی هغه په دغه شکل سره دی. همدارنګه they went to school. Went is the second form of go. This is also an irregular verb. went چې دی دا په خپله د go چې دی دوهم حالت دی. صحیح دی. they went to school. دوی چیرې ولاړله مکتب ته ولاړه. دغه اکشن چې دی دا پای ته ورسېد. دوی مکتب ته ولاړل. اوس په دې ځای کې دغه سنټنسز ته که چیرې موږ وګورو دغه ټولو جملو ته که چیرې موږ وګورو ټولو جملې پازیټیو شکل لري، مثبت شکل لري. که چیرې زه غواړم چې په سمپل پاست ټنس کې زه نیګیټیو سنټنسز جوړ کړم. if I want to make negative sentences in simple past tense, how can I do that؟ هغه څنګه کولی شم؟ اوس د دې لپاره کله چې موږ غواړو چې په سمپل پاست ټنس کې موږ نیگیټیو سنټنسز جوړ کړو د دې لپاره تاسو باید یو شی وپیژنئ. د دې لپاره باید تاسو چې وپیژنئ تاسو باید د سمپل پاست ټنس اکسلري ورب وپیژنئ یا د دې هغه هیلپینګ ورب وپیژنئ. ګورئ د سمپل پاست ټنس اکسلري ورب یا هیلپینګ ورب چې دی هغه ډیډ دی. صحیح دی. د دې اکسلري ورب چې دی ډیډ دی. اوس که چیرې زه غواړم چې منفي یعنی منفي جمله جوړه کړم نیگیټیو جمله جوړه کړم ما دا کار نه و کړی ما دا کار نه و کړی. د دې لپاره به زه راځم د سمپل پاست ټنس دغه کوم اکسلري ورب یا دغه ډیډ چې دی د دې سره به زه د ناٹ کلمه ور اضافه کوم تر څو زه د نیگیټیو کړم. did not or its contraction is didn't. د دې هغه شارټ فارم چې دی هغه څه دی didn't دی. right. so in here I want to make the first sentence negative. دغه لومړنۍ جمله چې ده دا راځم نیگیټیو کوم دا منفي کوم. اوس په دې ځای کې تاسو ورته وګورئ I ate breakfast. اوس که چیرې زه غواړم دغه جمله منفي کړم چې ما د سهار ناشته نه وه کړې ما د سهار ناشته نه وه کړې. د دې لپاره به زه راځم دوه کارونه به کوم. لومړی زه به د سبجیکټ څخه وروسته سبجیکټ چې هر شی د سبجیکټ څخه وروسته به د did not کلمه یا د didn't کلمه اضافه کوم. لومړی شی. دوهم شی چې تاسو باید په 12 زمانو کې په یاد ولرئ او د 12 زمانو لپاره دغه قانون شته هغه دا دی چې که ورب چیرې تاسو دریم حالت ته اړولی و یا مو دوهم حالت ته اړولی و که منظم ورب و که غیر منظم ورب و تاسو به هغه څه به کوئ بیرته به یې خپل لومړني حالت کې لیکئ. ولې؟ ځکه که چیرې د یو زمانې اکسلري ورب یا هیلپینګ ورب په جمله کې استعمال سي بیا تاسو چې د ورب حالت کوم چینج کړی دی هغه به بیرته خپل لومړني حالت ته راولئ. صحیح دی؟ په دې ځای کې تاسو وګورئ I ate breakfast. Now I want to make this sentence negative, so I have to add did not after the subject and I have to bring the subject back to its base form. Like for example, I did not or didn't. I didn't eat. I didn't eat breakfast. ما د سهار ناشته نه و کړې. I didn't eat breakfast. ما د سهار ناشته نه و کړې. I didn't. She doesn't. Sorry. This is not simple present tense. This is simple past tense. She didn't visit her friend. She didn't visit her friend. They د خپل ملګري سره نه و لیدلي. دلته دغه جمله سره کوم سوه نیگیټیو سوه. They went to school. They did not go to school. They did not go to school. دوی چې څه وه دوی مکتب ته نه و تللي. This is the negative form of these three sentences. So you have to follow two rules. تاسو باید دوه قانونه فالو کړئ. اول د ورب څخه د سبجیکټ څخه وروسته تاسو د did not یا didn't کلمه اضافه کوئ. د هغه څخه وروسته تاسو چې دا ورب دوهم حالت ته اړولی دی دغه به بیرته خپل لومړني حالت ته راولئ. صحیح دی؟ لکه they went to school. They didn't go to school. She visited her friend. She didn't visit her friend. I ate breakfast. I didn't eat breakfast. دا د دې چې سول نیگیټیو فارمز. نو اوس که زه چیرې غواړم چې دا انټراګیټیو فارم ته واړم د دې سوالیه حالت ته یې واړم یو ځل بیا هم موږ د دې د اکسلري ورب څخه استفاده کوو. د اکسلري ورب دغه did چې دی did not نه بلکې did دا موږ فقط د سبجیکټ څخه مخکې لیکو او ورب بیرته خپل اول حالت ته راوړو. بس دغه دوه قانونه لکه څنګه چې په نیگیټیو فارم کې وو په انټراګیټیو فارم کې هم همدغسې دي. د مثال په توګه سره آیا ما د سهار ناشته کړې وه؟ did I؟ آیا ما د سهار ناشته کړې وه؟ د دې لپاره راځم دغه did د جملې په سر کې لیکم. راځم لیکم چې did I eat
Did I eat breakfast? Did I eat breakfast? آیا ما د سهار ناشته کړې وه؟ At the end, we have to add a question mark. دلته هم دوه قانونه دي. لومړی تاسو د جملې په سر کې did کلمه اضافه کوئ چې دا د simple past tense auxiliary verb یا helping verb right او د هغه څخه وروسته verb چې تاسو دوهم حالت ته اړولی وو هغه به بیرته خپل څه کوئ لومړني حالت ته راولي د جملې په پای کې به question mark دا د دې چې شوله دا د دې هغه د دې هغه positive forms یا affirmative forms د دې negative forms او د دې interrogative راځو دلته یو څو key words دي دا هم زده کوو د simple past tense سره ګورئ لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویله چې د simple past tense چې دی دا په خپله د اوس څخه مخکې before now د همدغه وخت څخه مخکې چې کوم وخت و د همغه په اړه د خبرې کوي صحیح دي نو موږ کولی سو چې ځینې اصطلاحوي یا ځینې هغه لغاتونه هم کولی سو چې استعمال کړو په دې کې تر څو دغه زموږ جمله نوره هم کلیر سي نوره هم واضح سي دغه keyword څخه ځینې yesterday means تېره ورځ like for example I ate breakfast yesterday ما تېره ورځ د سهار ناشته کړې وه last year means تېر کال ago means مخکې 2 years ago دوه کاله مخکې 3 years ago درې کاله مخکې in 2000 په 2000 کال کې now it's 2025 اوس 2025 دی په 2000 کال کې مثلا یو شی سوی و موږ دا ټول اکشن دا څه تېر وختونه چې دي ټوله په past tenses کې موږ کولی سو چې دوی بیان کړو د دوی په اړه بحث وکړو د هغه لپاره دغه ځینې key words دي چې تاسو کولی سئ دوی سره یې زده کړئ او د دغه نور هم clarification لپاره تاسو کولی سئ چې دوی په خپلو جملو کې استعمال کړئ دا د simple past tense مکمله پیژندګلوي وه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ پر simple present tense باندې بحث کوو په دې لړۍ کې به موږ پر دغه درو زمانو باندې بحث کوو دا درې زمانې به زده کوو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښې چارې